نواب محبت خان د نواب حافظ رحمت خان زوی په 1164 هجري قمري کال کې زیږېدلی. پلار یې په 1188 هجري قمري کال کې شهید شوی دی. د هند په روهیلکند او لکھنو کې ژوند تیر کړی. په عربي، فارسي، هندي او اردو ژبو پوهېدو او په 4 ژبو شاعري کړې ده. په 1223 هجري قمري کال کې مړ دی. موږ ته یې پښتو دیوان پاتې دی چې په 1484 هجري قمري کال کې د ښاغلي سرمحقق زلمي هېوادمل په 1483 مخونو کې چاپ شو چې 80 مخه سریزه یې هم پرې لیکلې ده. 440 غزلې او 2 چاربیتې پکې دي. د اسرار محبت په نوم دسیسې او پنون کیسه په اردو ژبه په 1196 میلادي کال کې نظم کړې ده. دیوان ریخته په نوم فارسي او هندي دیوان هم لیکلی. ریاض المحبت د پښتو ژبې ګرامري کتاب په 1221 هجري قمري کال کې لیکلی. د پروفیسور ډاکټر محمد زبیر حسرت د څېړنې په اساس نواب محبت خان د رحمان بابا د سبک له پیروانو او فکري پلویانو څخه دی. زیړونه مې په دا ده چې دردکش یم، خالص زر یم، بې پروا هم له آتش یم. دا د چا پریشانو زلفو اشفته کړم چې پریشان خاطر دا هسې مشوش یم. میهن خلیل بل شاعر چې د رحمان بابا د شعر په پلی ګام ایښی دی میهن خلیل دی. د شعر دیوان لري چې تر اوسه نه دی چاپ شوی. خطي نسخې په هندوستان کې شته. یو بلل شوی کتاب یې تذکرة الابرار په 1120 هجري قمري کال کې نظم کړی چې د ختیځ فرهنګ ځینې کیسې او حکایتونه لکه د رابعې او بکتاش د مینې داستان په نظم کړی دی چې تر اوسه چاپ نه دی او خطي نسخې په کابل، پېښور او هند کې موندل کېږي. 2 الفنامې هم ویلي دي چې یوه یې د قصیدې په بڼه په 1128 هجري قمري کال او بله یې د رباعي په قالب کې په 1140 هجري قمري کال کې نظم کړې ده. د میهن په اشعارو کې غزل، قصیده، مثنوي، رباعي او نور ډولونه لیدل کېږي. د ده په آثارو کې په حکایاتو سربیره عشقي، دیني او اجتماعي مسایل شته. عرفان هم د ده په شعر کې خپلې وزرې غوړولې دي. په خپله یوه قصیده کې خپله ټولنه هم نقد کړې ده. پښتانه چې خواننده شي ملکان شي، چې په شرم په ننګ ورشي هلکان شي. که په درست کلي کې یو سړی څټ غونډ که له غوسې نور کچرۍ لره روان شي. اربابان تر ملکانو بې انصاف دي، تر حاکمه پورې واړه ظالمان شي. په دربند کې چې غله وي واړه واخلي، باقي پاتو په دهقان وستکاران شي. څوک له ویرې ورته غږ کولی نه شي، پرې تاویږي څو خبر پرې قرضداران شي. میهن خلیل ساده اشعار وایي. د ده په اشعارو کې هنریت هم شته. د ده ادعا ډېره لوړه ده لکه چې وایي مردگان به آفرین ور باندې وکه، د میهن غزل که ووایي خوشحال. معز الله خان مومند معز الله خان د عبدالله زوی د محمود خان مسی د 12مې پیړۍ په حدود کې یې د پېښور په کوټله محسن خان نومي ځای کې ژوند کاوه. د ده دیوان 3 ځله چاپ شوی دی. په دیوان کې د غزلو برخه درنه ده. د پښتو ژبې اشعارو تر څنګ یې په فارسي او اردو ژبو هم د شعر دفترونه لري. شعر یې د هنر په لحاظ هم ښېګڼې لري. د موضوع په لحاظ یې په شعر کې رنګارنګي لیدل کېږي. د غزلې څو بیته یې خاموش یم هم ګویا یم لکه خط چې د کتاب، هم ناست یم هم پتله یم لکه خس په سر د آب. هم خاندم هم ژاړم د وریځ په دود مې کار شه. هم سم یم هم کوږ یم لکه زلفې د احباب. هم سوځم هم غږ نه کړم معذله چې لکه شمعه. پښې بندې په رفتار یم لکه ذروې په حساب. رحمان بابا او د ده شعر ته ډېر متقد سړی ښکاري.
که د شعر کرامت له چا نه غواړي، معزالله د رحمان شعر کرامت دی. د تمام پښتونخوا له شاعرانو معزالله عبدالرحمن دی منتخب. د معزالله د دیوان اشعار خواږه او رنګین دي. اخوند ګدا د رحمان بابا د سبک د پیروانو څخه دی چې په 12مې پیړۍ کې ژوند کاوه. د مړینې نیټه یې نه ده معلومه، خو ژوند یې تر 1172 هجري قمري کال پورې یقیني دی. ده په پښتو مثنوي نافع المسلمین کتاب لیکلی دی چې عقیدتي مسایل یې د احادیثو او نورو شرعي احکامو په رڼا کې پکې څېړلي دي. دا کتاب څو ځله چاپ شوی دی. په همدې کتاب کې ځینې غزلې، رباعي، قصیده ډوله اشعار او نور پیدا کیږي. زه کدای په خپل ځای قایم مقام کړم له جهانه چې شاعر عبدالرحمن لاړ. دا بیت تر څه اندازې پورې د رحمان بابا په سبک کې درولای شي. د ده شعر ځینې ښکلاوې او خاص ادبي نزاکتونه لري. دا لاندې رباعي د ښکلا او هنر له پلوه ارزیابي کېدای شي. د سحر چرګه خوږ شي په کومې چې تا نارې کړې، دلبر مې درومي یو مې دلبر ځي بله رانه زړه وړي، زړه مې په دا وړي چې دلبر نومي.